دغه راز یوه ډیره عجیبه او حیرانونکې پیښه د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې هم شوې ده. د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې سخته قحطي او وچکالي رامنځته شوه. نږدې و چې خلک لولږې مړه شوي او څاروي به هم د تندې له زوره مړه کېدل. له همدې سختو ستونزو او مشکلاتو نه خلک ستړي شول او موسی علیه السلام ته یې ویلې ای موسی دعا وکړه او خپل رب نه زموږ لپاره باران وغواړه. په هغه وخت کې بني اسرائیل او 1000 کسان ول. موسی علیه السلام هغوی ټول په یو ځای کې سره راټول کړل او الله ته یې عذر او زاری شروع کړې. هغوی هم ورپسې آمین ویل خو باران ونه ورید. بیا موسی علیه السلام خپل رب ته سوال وکړه او ویلې ای زما پروردګاره ولې باران نه کیږي په داسې حال کې چې موږ درته خپله عاجزي ښیو او دعاګانې کوو. الله رب العزت وفرمیل ای موسی ستاسو په منځ کې یو تن له 40 کلونو راهیسې سرغړونکی او ګنهګار دی. د هماغه په خاطر تاسو هم له بارانه څخه محرومه شوي یاست. په دې ځای کې لږ فکر کولو ته اړتیا ده. خلک ولې وایي چې اوس په کلو او کورونو کې مینه او محبت کم شوی؟ ولې غم او خفګان زیات شوی؟ خلک ولې په غربت کې ژوند کوي؟ ولې داسې کوي؟ تاسو دا حکایت ته ځیر شئ بیا به هر څوک په خپل حال باندې پوه شي چې په کورنۍ کې مفسد وي د هغه کورنۍ نه مینه محبت رزق ختمیږي. کله کور خو لا پرېږده. ټول بني اسرائیل د یو تن له وجې نه له باران نه محرومه شوي ول. نو موسی علیه السلام ورته وویل نو ای زموږ ربه څنګه باید وکړو؟ الله رب العزت وفرمیل ای موسی هغه له خپله منځه وباسئ. که هغه ګناهګار کس له ستاسو له منځ نه بیل شي نو باران به وشي. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په منځ کې ودرېد او ویل ای خلکو زه تاسو ته په الله قسم درکوم چې زموږ په منځ کې یو تن داسې دی چې له 40 کلونو راهیسې ګنهګار دی او ګناوې کوي. هغه دې زموږ له منځه ووځي تر څو الله رب العزت په موږ باندې باران را نازل کړي. دغه ګنهګار سړی د هغوی په منځ کې آرام ناست و. هغه تمه درلوده چې ګوندې بل څوک به بیرون شي خو هیڅوک هم بیرون نشول. په همدې وخت کې پوه شو چې د موسی په خبره 40 کلن ګنهګار همدا خپله دی. بیا یې له ځان سره وویلې ای زما خدایه ما 40 کاله ګناوې وکړې سرغړونه مې وکړه خو تا رسوا نه کړم. که نن د خلکو له منځه ووځم نو رسوا به شم خلک به مې ټول وپېژني او که خپل ځای کې کښېنم نو باران به ونه شي او موږ ټول به تباه شو. نو ای زما خدایه زه نن ستا په دربار کې توبه کوم په خپلو کړو عملونو پښیمانه یم او ستا لور ته درګرځم ما وبخه او ما د خلکو په منځ کې مه رسوا کوه. په همدې وخت کې چې کله دې توبه وکړه الله ته رجوع وکړه باران ورېدل شروع شو. موسی علیه السلام په دې کار سره سخت حیران شو او ویلې ای خدایه زموږ له منځ نه هیڅوک هم بیرون نشول خو باران وورید. الله وفرمیل ای موسی باران ځکه وورید چې زما هغه له 40 کلونو راهیسې ګنهګار بنده توبه وکړه. موسی ویل ای خدایه هغه ماته وښیه چې په لیدو یې خوشحاله شم. الله رب العزت وفرمیل ای موسی هغه 40 کاله له ما نه سرغړونه وکړه خو رسوا مې نه که. نن چې بیرته زما لور ته راګرځېدلی رسوا یې کړم؟ کله هم نه. نو درنو ورونو توبه وکړئ. څوک داسې شته چې د الله پاک مهرباني ورته دغه شان څرګنده شي او هغه توبه ونه کړي؟ وخت له لاسه مه ورکوئ. همدا اوس چې زما دا خپرونې اورئ همدا اوس ټول د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. الله ډیر لوی ذات دی. الله ډیر غفور ذات دی. الله ډیر رحیم ذات دی. په خپلو توبو باندې او په خپلو رجوع باندې الله ته د خپلو زړونو ساتنه او درملنه وکړئ چې الله رب العزت زموږ نه راضي